السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په تېره ویډیو کې مې تاسو ته درښودلی وو چې څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل جوړ کړو. مکمله طریقه مې تاسو ته درښودلې وه. نو که چېرې تاسو همغه ویډیو نه وي لیدلې لومړی همغه ویډیو وګورئ او که چېرې تاسو هغه ویډیو کتلې وي یوټیوب چینل جوړ کړی وي نن ویډیو کې درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل ویریفای کړو. ځکه د یوټیوب چینل ویریفیکیشن ډیر مهم دی. که چېرې تاسو خپل یوټیوب چینل ویریفای نه کوئ نو تاسو لایو سټریم په ویډیو باندې تمبینل چې ډیر ضرورت نشي لګولی. همدارنګه د خپل یوټیوب چینل څخه 15 دقیقو څخه غټه ویډیو تاسو نشئ اپلوډ کولی او ځینې نور ډیر مهم شیان پکې دي ټول دلته ویډیو کې نشم ذکر کولی هغه تاسو نشئ کولی. دوستانو نن ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې یوټیوب چینل ویریفای کړو. نو دوستانو راځم په ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم په خورا نه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره لازم سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. دوستانو دې لپاره تاسو ته اول ضرورت ده چې دغه وای ټي په نوم اپلیکیشن وای ټي سټوډیو یوټیوب اپلیکیشن د دغه لینک هم تاسو ډسکرپشن کې اچوم. دا به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. چې کله دا مو انسټال کړ ځکه په دې کې ویډیو ایډیټینګ تمبینل لګول ډیر اسانه کیږي. سمپل به تاسو دغه راخلاص کړئ او دغه نه مخکې دوستانو تاسو ته ډیره ضرور خبره ده چې تاسو باید لومړی یوټیوب ته یو ویډیو اپلوډ کړی وي. کم از کم یو ویډیو اپلوډ کړئ لومړی ویډیو یوټیوب ته تر څو تاسو ته هغه کوم سیستم چې دی فعال شي. کله چې تاسو یوټیوب راخلاص کړئ لاندې تاسو ته پلس اپشن راځي په دغه کلیک وکړئ. دلته تاسو ته اپلوډ اپشن راځي په اپلوډ باندې کلیک وکړئ او خپله یوه ویډیو هر ډول ویډیو تاسو جوړ کړې وي هغه یوټیوب ته اپلوډ کړئ. نو کله مو چې ویډیو اپلوډ کړئ راشئ همدغه اپلیکیشن وای ټي سټوډیو د یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن دی دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ دا به راخلاص کړئ. لینک یې تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې هم اچوم له هغه ځای څخه تاسو په ډېر اسانۍ سره درخلاصولی شئ. نو کله چې دوستانو تاسو وای ټي سټوډیو راخلاصه کړه نو دلته تاسو چې کوم ویډیو اپلوډ کړی دی پر دغه ویډیو به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په ویډیو کلیک وکړم ما خو سمپل یو ویډیو تاسو لپاره اپلوډ کړی ده نو دلته په د لومړی اپشن چې کوم ښکاري پلس اپشن پر دغه کلم اپشن په تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دغه کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو ته پورته د بیا کلم اپشن راځي ایډیټ اپشن پر دغه به بیا کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسو ته درې تمبینل درکوي. د هغه تمبینل دی چې ویډیو په مابین کې راځي وایي چې تاسو که دغه پې لګول دا هم پې لګولی شئ او د دې نه بغیر که تاسو خپل جوړ کړی تمبینل په ویډیو باندې لګوئ دلته تاسو راځي کسټم تمبینل اپشن پر دغه به تاسو کلیک وکړئ. خو دوستانو دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل چینل ویریفای کړی دی نو لومړی خپل چینل ویریفای کړئ نو تاسو بیا پرې کسټم تمبینل ولګوئ. لرن مور اپشن ښکاري پر دغه به تاسو دلته کلیک وکړئ. نو دلته دوستانو تاسو ته دغسې یو صفحه راخلاصېږي. ګورئ دوستانو کله چې تاسو دغه ډول صفحه راخلاصه شوه نو دلته پورته تاسو ته یو اپشن راځي اکاونټ ویریفایډ پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ نو تاسو دلته یوه بله صفحه راخلاصېږي دوستانو لږ شي به مې انتظار وکړئ. تاسو اټومیټیک دغسې یو صفحه راځي. دلته تاسو لومړی خپل هیواد کنټري انتخاب کړئ. دلته خو ما تیار الاول افغانستان سلیکټ کړی دی. دلته به تاسو دغه هیواد انتخاب کړئ. کله چې دغه هیواد انتخاب کړئ دلته به تاسو خپل نمبر ولیکئ. یو فعال نمبر چې اوس مهال تاسو سره در سره وي فعاله هم وي همغه نمبر به تاسو دلته ولیکئ. زه مثال په ډول یو نمبر ورسره لیکم. کله چې دوستانو تاسو دلته خپل نمبر ولیکه لومړی به د خپل هیواد یا کنټري کوډ ولیکئ. له هغه وروسته به مکمل شماره ولیکئ د صفر نه پرته. نو دوستانو دلته پورته تاسو ته دوه اپشن راځي. نو تاسو ته اوس ګوګل همدغه شمېرې ته یو کوډ رالیږي شپږ رقمي کوډ. نو تاسو ته وایي چې دغه کوډ غواړئ د ټیکس یا میسج له لارې راشي او که د نمبر ته زنګ له لارې. نو زه دلته ټیکس میسج تاسو سلیکټ کوم. که تاسو چېرته زنګ غواړئ دلته تاسو ته اټومیټیک ټلیفون کوي او ټلیفون لري هم تاسو دغه نمبر ښایي. خو دلته زه لومړی اپشن یعنی میسج انتخابوم. تاسو په ټیکسټ میسج باندې کلیک وکړئ او ګیټ کوډ اپشن باندې کلیک وکړئ او لږ شېبه وروسته به تاسو ته همدغه شمېرې ته یو کوډ راشي او دغه کوډ به تاسو ورکړئ. دوستانو دا دی ما ته هغه کوډ راغی. دلته دغه کوډ ورته لیکم. کله مې چې کوډ ولیکه په سبمیټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دا دوستانو زموږ فون نمبر چې دی هغه د یوټیوب سره ویریفای شو.
او دوستانو تاسو د ښه په یاد وي بعض وخت شاید د ځینو مشکلاتو له امله تاسو ته دغه ځای کې د ویریفیکیشن آپشن رانشي یا تاسو ته دلته دغه لینک راخلاص نشي. نو کومه ستونزه که رامنځته شوه نو تاسو به راشئ کروم براوزر کې هم طریقه درښیم. تاسو په کروم براوزر کې هم خپل یوټیوب چینل ویریفای کولی شئ. نو هغې لپاره به تاسو راشئ کروم براوزر به راخلاص کړئ. که تاسو هر براوزر استعمالوئ په هر براوزر کې تاسو کولی شئ. نو را به چې خپل موبایل کې کروم براوزر به راخلاص کړئ. کله مو چې دوستانو کروم براوزر راخلاص کړ نو دلته به تاسو لومړی په کروم براوزر کې هوم پیج ته راشئ. دلته تاسو ته ښکاري یوټیوب آیکن تاسو ته ښکاري. نو په دغه یوټیوب آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چېرې دوستان دلته یوټیوب آیکن پورته تاسو ته ښکاري m.youtube.com دغه په تاسو ولکې بیا هم تاسو دغسې یو سایټ راخلاصېږي. کله چې دوستانو تاسو ته د یوټیوب سایټ راخلاص شو دلته به تاسو پورته د 3 ډاټ ښکاري په دغه کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته یو آپشن راځي ډیسکټاپ سایټ پر دغه آپشن به کلیک وکړئ او لږ شېبه به انتظار وکړئ تر څو تاسو ته په مکمل ډول سره د یوټیوب ډیسکټاپ سایټ راخلاص شي. نو لږ ورته انتظار کېږو تر څو دغه موږ ته ډیسکټاپ سایټ آپشن بشپړه توګه راخلاص شي. کله چې تاسو ته دغه راخلاص شو پورته خوا کې تاسو ته کونج کې کوچنی ستاسو د خپل چینل انځور ښکاري په دغه کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لاندې دریم آپشن ښکاري یوټیوب سټوډیو پر دغه یوټیوب سټوډیو به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته شاید یو بل آپشن هم راسي. تاسو بیا وروسته ډیسکټاپ کنټینیو ټو ډیسکټاپ باندې به کلیک وکړئ خو ما ته آپشن رانغی. نو ګورئ دوستانو تاسو به لږ شېبه ورته انتظار وکړئ تر څو تاسو سټوډیو راخلاص شي. نو دوستانو په دې کې تاسو ته لاندې یو آپشن راځي کوچنی آپشن د سیټینګ په نوم آپشن د سیټینګ په شان دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړل دلته تاسو ته په کې دوهم آپشن راځي د چینل په نوم پر دغه چینل باندې به کلیک وکړئ او دې خوا ته دریم آپشن چې کوم راځي پر دغه آپشن به تاسو کلیک وکړئ او دې کې د لاندې آپشن چې کوم دی دوستانو دغه تاسو ته انیبل ښکاري. ما ځکه چې لږه شېبه وړاندې موږ خپل چینل ویریفای کړ په دې له دغه ځای څخه هم تاسو خپل چینل ویریفای کولی شئ. که همغه ځای کې تاسو دغه آپشن درنه کړ نو دلته هم تاسو خپل چینل ویریفای کولی شئ. اوس دوستان تاسو کولی شئ چې کله مو چینل ویریفای کړئ همدغه ځای کې تاسو نه فون نمبر غواړئ موبایل نمبر همغه طریقه چې مخکې موږ وکړه هغه به ورسره وکړئ او چینل به ویریفای شي. اوس تاسو د خپل چینل څخه لایو سټریمینګ کولی شئ په یو ویډیو باندې تمبنیل لګولی شئ د 15 دقیقو څخه غټه ویډیو هم اپلوډ کولی شئ او تاسو خپل چینل د یوټیوب سره رسمي کړ. نو دوستانو دغه طریقه چې موږ څنګه یوټیوب چینل ویریفای کړو نورې طریقې انشاءالله تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې ښایم چې موږ څنګه د یوټیوب لپاره ښایسته لوګو جوړ کړو څنګه بینر جوړ کړو او څنګه ښایسته تمبنیل د یوټیوب لپاره جوړ کړو. په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته ټولې طریقې درښایم. نو تاسو چېرته ځئ مه زموږ چینل تر پایه راسره تعقیب کړئ دغه ویډیوګانې. نو مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.